سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورۃ آل عمران تقریباً د دې سورۃ 80 آیاتونه دا پرد د نصارا او د نجران کې راغلي هغوی راله شپېته کسان 14 د هغې اشرافو عاقب مشرو یا هم د هغې منتظم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په باره د الوهیت د عیسی علیه السلام کې خبرې وه. عیسی علیه السلام هغه متصرف دی، هغه عین الله دی. ان الله هو المسیح ابن مریم. او دا یې عقیده وه چې الله رب العزت په عیسی علیه السلام کې حلول کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې څومره شبهات چې وو هغه یې جواب کړه. د خلاصې په صورت کې 3 حصې دي. د اول د صورت نه 63 نمبر آیات ته پورې یا اهل الکتاب دا اوله حصه ده، او د 102 نمبر آیات ته پورې 2مه حصه ده، او تر اخره پورې دا 3مه حصه ده. په دې اوله حصه کې 3 باب باب اول د صورت نه 19 نمبر آیات ته پورې په هغې کې اول دعوه ذکر شوله توحید، بیا په هغې باندې 3 قسمه دلایل پیش کړه، عقلي، وحي، نقلي. بیا دلیل پیش کړه په دعوې باندې په علم د الله سره ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. هغې نه بعد تخفیف دنیوي ورکړو. دی په د اعتراض وکړه او د شبهې وکړه چې وارده وه په الوهیت د عیسی علیه السلام باندې، او د هغې حصې د جواب مقصد دا و چې تاسو په دې استدلال کوئ چې انجیل کې هغه ته ابن الله ویلی شوی دی، یا قرآن کریم کې هغه ته روح منه ویل شوی دی. نو دا د متشابهاتو نه دي، او په حقیقت د متشابهاتو باندې سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. دا د الفاظو متشابهو نه. ورپسې دفع وکړه د وسوسې، او دارنګې تعلیم مؤمنانو ته ورکړه په وخت د شبهاتو د چا کې د ختم کړي، چې کله خلک د دعوې د خرابولو دپاره او د دعوې د پټولو دپاره اعتراض کوي، شبهې کوي، نو تاسو دې وخت کې د الله نه سوال کوئ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. او په آخر کې تزهید من الدنیا بیان کړ. دنیا سره وفا دوستي مه کوئ، ځکه دنیا فاني ده، ختمېږي. اصل تعلق هغه د الله سره وساتئ او د آخرت سره وساتئ. دویم بابو د شهید الله نه تر دې ځایه پورې چې دا کوم اوس ترجمه شروع کوو، په دې کې هم شپږ خبرې وي.
لمبنی خبره توحید شهد الله فاغیبانی دلائل انه لا اله الا هو دلیل نقلی من الملائک والملائکت او دارنگی دلیل نقلی د علماء و اول العلم او بل دلیل عقلی قائما بالقسط. دویمه خبره او دریمه خبره چې مسله رسالت او اثبات رسالت، څلورم ترجیح موحدین او پنځم زجر علماء او شپږم اثبات قیامت. دا د دویم باب خلاصه وه. دریم باب شروع کوي د قول اللهم مالک الملک. په دې کې اثبات مقاصد اربعه کوي، توحید، رسالت او دارنګ صداقت د قرآن، ایمان بالآخره. دا څلور غټې خبرې: توحید، رسالت، صداقت د قرآن، ایمان بالآخره. او جواب د شبهې کوي تفصیلا. شبهه هغه وارد و حق اولوهیت د عیسی علیه السلام چې هغه نجران والاو دا دعوه کوله چې دا الله دی یا د الله زوی دی. نعوذ بالله. نو الله رب العزت په دې دغه کې تفصیلا دغه جواب کوي چې ګوره دا الہ نه دی او نه د الله زوی دی. دا چې د چا زوی دی د هغې نوم د مریم بیبي. دا الله نه دی ځکه دا په خېټه کې جوړ شوی دی. څوک چې په خېټه کې جوړ شي هغه الہ نشي کېدلی. تقریبا پنځلس دلایل الله رب العزت په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې دې کې ذکر کوي. اللهم کې د خلیل او د صفیه قول دی، هغه وایي چې دا په اصل کې یا الله دی، هغه یا حذف شوله، په عوض د هغې کې میم مشدده راغلی اللهم. او نظر ابن شمیل هغه وایي څوک چې په خپله دعا کې وایي اللهم، وایي دا داسې ده لکه ده د الله ټول صفات اسماء حسنا ذکر کړو. دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې تاسو وګورئ. اللهم انی اسألک الهدى، اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. څومره دعاګانې چې تاسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ، ټول چې هغه دعا په لفظ اللهم باندې کړله. نو هغه وایي چې څوک دعا په لفظ اللهم باندې شروع کړي دا داسې مثال لري لکه د الله رب العزت تمام اسماء حسنا یاد کړه. الله یې مرتوي او رحمان یې مرتوي او رحیم یې مرتوي او غفار یې مرتوي او غفور یې مرتوي او رؤوف یې مرتوي او ودود یې مرتوي او مجید یې مرتوي مالک یې مرتوي. دا څومره چې د الله نومونه دي او اسماء حسنا دي دا داسې شو لکه ته په دې خپله دعا کې دا ټول یاد کړه. الله مالک الملک پر رابطه باندې د سیبیا قول داسې دی چې دلته بله حرف ندا حذف شوې ده چې هغه یا مالک الملک، ځکه هغه وایي دا مالک الملک اللهم دپاره صفت نحوي نشي جوړېدلی. په دې وجې نه دوه حرف ندا کې سره محذوف ده. زجاج قول دا دی چې دا مالک الملک اللهم دپاره صفت دی او هغه صرف د معنا وصفي ته کتلي چې دا په هغه پورې قایمه ده، نور د قواعد په لحاظ باندې خیال نه دی ساتلی. اوس معنا دا ده او دا یې په لفظ د قل باندې مصدر کړ. د دې مقصد دا دی چې د دې ویل ضروري دي. باید هر سړی په خپله دعا کې او دارنګې په خپل خواص کې الله رب العزت یاد کی، ځکه لفظ د قل راوړ. قل دا وایا اللهم اے الله مالک الملک
اے اختیارمندا د بادشاہی ملک بادشاہی د چا خیال داده چې د بادشاہی اختیار هغه د عوام سره ده د چا خیال داده چې بادشاہی په مال باندې کیږي قرآن کریم کې الله منتخی چې د بادشاہی اختیار دا صرف د الله سره ده قل هو یا پیغمبره په هر حاجت کې داسې اللهم اے الله مالک الملک اے اختیارمندا د بادشاہی مالک الملک مدارک معنا کوي هو الملك الحقيقي المتصرف مالک الملک څوک دی هغه مالک حقیقي چې متصرف دی بما شاء كيف يشاء سچ وغواړي او څنګه چې وغواړي بل متصرف نشتا متصرف صرف یو الله دی کستاب بدن کې تصرف کوم یوازې الله یې کوي کپزمکه کې تصرف کوم یوازې الله یې کوي کدی فضا کې تصرف کوم د الله چلیږي آسمان کې د الله یې په وجه کې د الله په لمده کې د الله مالک الملک ایجادا و اعداما و احیاء و اماتتا مدارک وی داغی پیدا کول بیت او رکول او دارنگی جندی کول او نکول و تعذیبا و اصابتا اغیت ثواب کول اغیت عذاب کول من غیر مشارک و ممانع مدارک بغیر شرکت تچانا بغیر سوک من کون کی ند اللہ مخ سوکم نشنی والے وابتوز زادے کہ اللہ من پہ جنتلے گئے بدے مالا دیر افسوس آجی کہ من اللہ ونک پہ جنت چا اللہ سوک رہے او د دې وجنه په جرأت باندې د کفر او د شرک خبرې کوو خپګړ ورتیا باندې کوو ځکه من الله نه پیژندلې چې الله په دې خپکی الله په دې ځوان لري چې ما ونیسي هغه خرافات به وایي چې نه الله مانی نه رسول الله مانی نه عقل مانی لګي وي او زما په الله په سوال له چرابه څوکم د دین خدمت په صحیح انداز کې نه کوي او مقصد د خلکو بلارې کول دي دا غي عقاید خرابول دي ربا دا کې رسوا کی او دسی ذلیل کی څنګه فرعون ذلیل هر څوک کی ځکه خلک محنت ته دې لپاره کوي چې د خلکو اصلاح وي د خلکو عقاید جوړ شي د خلکو اعمال جوړ شي د خلکو تعلق د الله رب العزت سره پیدا شي دوی به زور لګولې چې د مخلوق تعلق د مخلوق سره جوړ شي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء ورکوي بادشاہي چاته چې وغواړي وتنزع الملك ممن تشاء او اخلي بادشاہي د چانه چې ته وغواړي آیات عام دے ملک په مخکینی زمانه کې د قرآن د نزول په زمانه کې د هغې نه وروسته زمانه کې د حکومتونو ورکوونکی هم الله دی او د اخیستونکی هم څوک دی الله دی دواړه د الله کار دی بعض خلکو تخصیص کړی دی منتشا نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام او رستی منتشانا یهود و نصارا مشران و قریشو داتی مراد دی نو اللہ رب العزت مکی معظمی او تقریبا د عمر رضی اللہ عنہ د دور پوری دوی اشلاک مراباز مکبانی حکومت اللہ صحابہ و تور او رومیانو نے واقست فارسیانو نے واقست د قریشو نه مشرانو نه واقست د یهودو نصاراو نه واقست چا تخصیص کړی په زما په نیز باندې د عموم معنا دا ډېره غوره ده که هغه هم پکې راځي او د دې زمانې پکې هم راځي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اے زما ربه
دا واقع استاد دا تصرف استاد چلیږي رب بل متصرف په عالم کې نشتا او نه منو صرف ته متصرف وتعز من تشاء وتذل من تشاء تتعز رستر اولل لتوت الملک نا لا سیدی ذکا عز عام دے او ملک خاص دے ملک واجب چاہیے توئی او عز مال دولت تموائی مرتبی تموائی بچائی تموائی یہ طول شامل وتعز من تشاء عزت ورکئی چاہتا چیوغاڑی کاغذ طول نقصد ذلتی اور رب رشتہ متعلق چیتا دی عزت پہ صلو کی کاغذ نقصد ذلت میں اللہ غد عزت خاون سی موسیٰ علیہ السلام تا ہو رہی طول نقصد ذلت وا لس کالا پا یو کن کے تیر کر لس کالا دخبلی بی بیسرا پا لس کالا کی اغن تو شک پیدا کرنے برستن پیدا کرا یو کنی او پاگئی کے بی بی او دو وقت راو نقشہ طول ذلت وا کچھ دا اللہ پہ سرد عزت وا پا آغ نقشہ کی موسیٰ علیہ السلام کا عزت وا دا فرعون طول نقشہ دا عزت وا اقتدارو او دس اقتدارو مورخین لکلی دی چې په دنیا کې صرف یو د فرعون حکومت و چې هغه حزب اختلاف نه درلود نور څومره باچاهان چې تاسې ګورئ که مخکې دی که وروستو دي هغه حزب اختلاف لري هغه پوزیشن لري لیکن فرعون حزب اختلاف نه درلود لیکن نقشې و د عزت لیکن الله داسې ذلیل که چې د ذلت هغه اثار یې ټولې دنیا وکتل چې الله څومره خوار و ذلیل کړ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ستا خوښه ده چا له عزت ورکوي د چا نه اخلي څوک د عزت خاوند جوړوي څوک ذلیل جوړوي کوم کوم ځای نه خلک راواخیستل د ځمکې د سطحې نه راوچت کړه هغه مقام ته یې ورسول څوک چې د هغې مقام نه راواخیسته ځمکې تل ته یې ورتول دا د چا کار دی دا د الله رب العزت کار دی او قسم درته په الله باندې کوم چې دا د مخلوق په رابطه باندې دا مقام نه حاصلېږي دا د الله سره په تعلق سره حاصلېږي وانگاه که خبر یافتم از ملک نیم و شب من ملک نیم و روز با یک جون می خرم آغا یو عابد عالم چې کله د شپې په مانځه باندې شروع وکړله وایي زه چې کله د شپې د باچایۍ د خوند نه خبر شم زه دا نورې باچایانې په یو وربشم نه اخلم دا تعلق د الله سره چې پیدا شي دا د عزت خاوند دی او چې د الله سره تعلق کمزوری شي الله یې ذلیل او رسوا کړي بیدک الخیر ستا په لاس کې پیدې دي هر خیر هر پیدا رب ستا په لاس کې او ذکر د خیر دی او شر په معطوف ته دی وجه موږ امنت بالله کې وایو والقدر خیره و شره من الله امنت بالله کې موږ دواړه ټکي وایو والقدر خیره و شره من الله تعالی والواسب الموت خبره دا ده دلته خیر ذکر کړی دی شر پاتې دی خیر و شر دواړه د الله په لاس کې انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر شي باندې قدرت لري د قدیر علی کل شیء دلیل پیش کوي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل نبات شپه په ورځ کې او نبات ورځ په شپه کې شپه ورځ کې ورننباسي ورځ اوږده شي شپه لنډه شي لکه د نن نه څو ورځې وړاندې مثلا دقسې وتولج النهار في الليل او نبات ورځ په شپه کې سلسله داسې روانه ده د شپې په حصو باندې د ورځې په حصو باندې شپه را روانه ده د دې وجه نه یو ورځ د بلې ورځې نه شپه اوږدېږي ورځ لنډېږي وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت راوباسي ژوندی د مړي نه هغه مړه ده شورګوړی تېنه ژوندی راوباسي
یا حی نه مراد موحد او مسلمان، میت نه مراد مړ او کافر. وتخرج الحي من المیت، راوباسي موحد د مشرک نه. نوح علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام الازر نه پیدا کړ. ابراهیم علیہ السلام وګوره وازر وګوره. وتخرج المیت من الحي، راوباسي مړه د ژوندینا، چرګه ژوندۍ راغی تمړه راوباسي. وتخرج المیت من الحي، او راوباسي مړه معنا مشرک من الحي د موحد نه، د مسلمان نه، د مؤمن نه. د نوح علیہ السلام نه کنعان راوېسته. وترزق من تشاء بغیر حساب، خوراک ورکوي چاته چې وغواړي بې حسابه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، هر کله چې دا کارونه صرف یو الله کې مخلوق نشي کولی، نو بیا تاسې ولې کافران په دوستۍ باندې نیسئ؟ خو د الله سره رابطه قایمه کوئ کنه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، ندی نیسي ایمان والا کافرانو لرا. من دون المؤمنین، دا من دون المؤمنین متعلق دی په متجاوزین پوری. متجاوزین من دون المؤمنین کی تجاوز کون کی دی ایمان والاونا. ومن یفعل ذالک، چاچه وکدا کار، فلیس من اللہ فی شین، نو ندے دادا اللہ نا پہیس شکی سمانا. لیس من حزب اللہ ولا من اولیائه، دا دا اللہ دا دل ندے، دا دا اللہ دا دوستارو دا جملے ندے. فلیسا فسن دا من اللہ دا اللہ دا خوانا تیشین فیس کے دا غلا شیع چورتا یا غشے دے. مانا دا دا نا دا اللہ دوست دے او نا دا اللہ دا دل ندے. الا ان تتقو منهم تقا، استثناء مفرغ دا. مانا دا دا د کافرانو سره د هیڅ سبب د وجنه دوستانه مکوئ. کافرانو سره د هیڅ سبب د وجنه دوستانه مکوئ. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر دا که تاسو یره کوئ د هغې نه یره کول. معنا دا ده د تقا د وجنه صرف په ژبه باندې نرمې خبرې کول او هغې په مخ کې خوشحالي ښکاره کول، صرف دا کولی شي، په زړه کې هغه هم نشي کولی. خلطه مراد ده نور تشریف کوم. ويحذركم الله نفسه، يرئی تاسو له الله د خپل ځان نه. والى الله المصير، او الله رب طرف ته دی ګرځېدل د ټول مخلوق. ما مخکې ویل الا استثناء ده او دا د استثناء مفرغه. سمانا مستضا منه محذوب ده او پټه ده. تاسې د کافرانو سره دوستي د هیڅ سبب د وجنا نشئ کولی. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر دا که تاسو ځان بچ کوئ د هغې نه په ځان بچ کولو سره، نو بیا ورسره په ژبه باندې دوستانه کولی شي، په زړه کې بیا هم نشي کولی. پاتې شو توقع په نسبت باندې د بعض خلکو خیال دا دی چې دا توقعات مصدر دی او د ان تتقوا دپاره مفعول مطلق دی. الا ان تتقوا منهم تقیة، توقع په معنا د چا باندې د تقیة باندې مصدر بشي، مفعول مطلق بشي. مفعول مطلق د منصوباتونه. دویم قول پکې دا دی چې دا توقعتن دا مفعول به ده، مفعول مطلق نه دی. مفعول به ده، مفعول مطلق نه دی. خو تتقوا په معنا د تخافو باندې. الا ان تتقوا، مگر دا چې تاسو ویریږئ منهم د دوی نه. توقعتن نه مراد هغه څیز دی چې د هغې نه یره کولی شي. بیا په دې ترجمه باندې دا تاسو تخافو دپاره مفعول به شوله. دریم وجه د نصب دی هغه دا چې توقعتن دا جمع ده او دا د حال. الا ان تتقوا منهم،
مگر دا چې تاسو یره کوئ دا غوینا سقاطن په داسې حال کې چې یره کوونکي دې ته به وایي حال مؤکده ځکه دا معنا چې کوم د سقاطن کې ده دا په تتقو کې پرته وه نو رسول الله نوم باندې کېښودل څه حال مؤکده حال مؤکده نو سقاطن یا مصدر دی په معنا د تقیتن مفعول مطلق بشي یا تتقو په معنا د تخافو باندې دی او سقاط نه مراد هر هغه څه چې د هغې نه یره کولی شي چې هغه دا ظاهري اسباب دي د هغې قوت دی د هغې فوج دی د هغې امکانات دي نو په دې ترجمه باندې بیا دا مفعول به شوله او یا سقاطن دا د حال او دا د جمع په معنا د یره کوونکو باندې خو دې ته بیا حال منتقله نه وایي بلکې حال مؤکده وایي ځکه د دې چې کوم معنا ده هغه په معنا د تتقو کې پرته ده نو بیا معنا ته ګورئ الا ان تتقوا منهم مگر دا که تاسو یره کوئ د دوی نه تقاتن په داسې حال کې چې یره کوونکي په داسې حال کې چې یره کوونکي نو حاصل دا په دې کې غوره اندازه ترجمې دي یو دا چې الا ان تتقوا منهم تقاتن مگر دا چې تاسو ځان بچ کوئ د هغوی نه په ځان بچ کولو سره او دیم مگر دا چې تاسو یره کوئ د هغې نه په یره کولو سره دا یو غوره ترجمې دي مدارک وایي کم جلالین وایي تقاتن مصدر تقیتن دا مصدر دی په معنا د چا باندې د تقیتن باندې اتخافو مخافتن بیریږئ تاسو د هغې نه په یره کولو سره فلکم موالاتهم باللسان دون القلب بیا ستاسو دپاره د هغوی سره تعلق صرف په جغر ساتل جایز دي او نه په زړه کې او بیا جلالیان وایي وهذا قبل عزة الاسلام دا حکم هغه وخت کې و چې اسلام او مسلمانان څه کمزوري وو اوس دا حکم د هغه چا دپاره دی چې هغه په داسې ځای کې اوسېږي چې هلته دی که اظهار د خپل عقیدې کوي یا یې وژني یا ورته بچي وژني یا په ده باندې خوراکه بندوي په دې صورت کې هغه له جایز دي چې صرف یې د ژبې په سر باندې او په خوله باندې هغوی ته اظهار د خوشامندۍ وکړي او په زړه کې ورسره تعلق ونه ساتي او کوشش ته دې کوي چې ځان له هجرت لاره پیدا کړي ووځي اوسنی حکم دا دی پاتې شو د موالات د دې درې صورتونه دي درې لومبنی صورت ته موالات هغه خو یقینا کفر دی هغه دا چې کافر سره د هغه په کفر باندې رضا شي او د هغه سره د کفر په کار کې مدد کوي او کفر ورته ښه ښکاري دارنګې د کفر په کارونو کې ورسره شرکت کوي نو دا طریقه خو یقینا په دې باندې سړی مرتد جوړېږي او سړی کافر دی بیا د ده په کفر کې هېڅ شک نشته چې په کفر باندې راضي دی د کفر په کار کې ورسره شرکت کوي او د کفر د وجې نه هغه ښه ګڼي نو په دې باندې دا سړی یقینا مرتد دی او کافر دی دویم قسم دا چې د کفر په کارونو کې ورسره شرکت نه کوي او نه عقیده د کفر لري خو صرفي تعاون ورسره کوي اسباب ورته برابروي اکمالات یې کوي لیکن هغې چې کوم کفر کوي هغې کې ورسره شرکت او برخه نه اخلي نو دا حرام دي بالاتفاق سړی کافر نه دی خو دا کار دا حرام دی قطعي حرام دی دریم هغه صورت دی چې صرف سلام او تعظیم یې کوي پاتېږي ورته سلام ورته کوي نور ورته تعاون ورسره نه کوي نو دا ګناه کبیره ده
امام علوسی لیکلی دی چې هر یو داسې عمل چې ضعیف مسلمانان د هغې نه اثر اخلي دغسې عمل د کافرو سره حرام او ناروا دی. هغه د مسله ډېره کلکه کړل ده چېرته داسې یو کار چې ضعیف مسلمانان په ایمان کې زور پیدا کوي او ضعیف مسلمانان هغه په شک و شبهه کې اچي دغسې احترام او اکرام د کافر کول دا هم حرام دي ناروا دي. لا يتخذ المؤمنون ندنسی مؤمنان کافران لرا دوستان من دون المؤمنین سوا د ایمان والاون ومن یفعل ذلک چاچو کدا کار فلیس من الله فی شیء نو ندی دا د الله لخوانه پیس کی مانا دا د الله د ډلې نه دی د الله د دوستانو نه دی. موالات د کافرانو سره د هیڅ سبب د وجه نه مه کوئ الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا که تاسو ځان ساتئ د هغې نه په ځان ساتلو سره یا مگر دا چې تاسو یېره کوئ د هغې نه یېره کول نو بیا ورسره اظهار د دوستانۍ په ژبه باندې وکړئ په خوله باندې به هم نه کوئ زړه باندې به څه دی عین کفر دی. نو معنا دا شوله یو سړی دی هغه د کافرو په منځ کې اوسېږي او معذور دی هجرت نشي کولی نو د هغه لپاره دا طریقه ده چې د هغوی سره په خبرو کې نرموالی وکړي او د هغوی په مخ کې اظهار د خوشحالۍ کوي نور تعلق به بلکل نه ساتي او چې کله موقع ورته د هجرت پیدا شي نو هجرت به کوي. پاتې شو تقیه کول یو د شیعګانو تقیه ده دویم خوارج دي. د خوارجو په نیز باندې تقیه مطلقا حرامه ده. هغه وایي د دنیا د مال د بچو د نفس د حفاظت لپاره فرایض پرېښودل دا حرام دي مطلقا هغې بلکل تقیه نه مني. حتی تر دې پورې هغې لیکلي دي چې یو سړی په مانځه باندې ولاړي او غل راشي او د ده سامان مخې ته ایښي او هغه چې وړي نو وایي د ده دپاره مونځ ماتول حرام دي چې د هغه مال لپاره مونځ څه مات دا د خوارجو عقیده ده. د شیعګانو عقیده دی بل شاته هغه وایي تقیه فرض ده. معنا دا ده سنیانو سره د سنیت عقیده ښکاره کول په وخت د یېره کې دا څه دي فرض دی واجب دی او په دې باندې په دې عقیده باندې چې یو شیعه په سني پسې مونځ وکړو نو دا داسې شو لکه چې دا د نبي شاته مونځ وکړي هغې دې پورې وایي او د هغې اصل مقصد بل دی په هغې مقصد باندې چې هغې په خپلو کتابونو کې ښکاره کړي هغه دا چې هغې حقدار د خلافت علي رضی الله عنه ګڼي خو ولې وانخښله وایي تقیه فرض ده د ځان حفاظت څه دی فرض دی. که علي رضی الله عنه میدان ته راوړل کېده د خلافت دپاره نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه عثمان غني رضی الله عنه هغه واجب راځمراله هغې دا خبره دې دپاره کوي چې ته چې وخت کې تقیه کول دا څه دي فرض عین دي نو علي رضی الله عنه په فرض باندې عمل کړی دی که نه نو حقدار د خلافت څوک و د دې وجه نه هغې خلافت ته ابوبکر ته غصب وایي ظلم ورته وایي تعدا ورته وایي همدغه چې د عمر رضی الله عنه هغې ته او هم د عثمان رضی الله عنه هغې ته نو تقیه د هغوی په نیز باندې واجب ده. معنا دا ده سنیانو په مخ کې سني عقیده ښکاره کول سنیانو په اجتماع کې په سني پسې مونځ کول دا فرض دي فرض او په دې باندې الله دومره ثواب ورکوي لکه د یو نبي شاته چې سره څه وکړي مونځ وکړي دومره بدبخته خلک دومره ظالمان او دا اصل کې تقیه نه ده منافقت دی.
دی منافقت ته نوم د چا ورکړی د تقیه ورکړی دی ویحذرکم الله یری تاسو لره الله د خپل ځان نه نفسه د خپل ځان نه وإلی الله المصیر او خاص الله ته ګرځېدل د ټول مخلوق قل ان تخفوا ما فی صدورکم ورته ووایه که چېرې تاسو پټ کړئ چې ستاسو په سینو کې دي او تبدوه یا یې ښکاره کړئ یعلمه الله الله په هغې باندې پوهه دی ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض او پوهه دی الله په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دي والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي باندې د قدرت والا یوم تجدو کل نفس یوم ظرف دی ظروف متعلق واړي دا په چا پورې متعلق دی چا خو ویلي دي چې دا متعلق دی په هغه تودو پورې شاته روان دی که نه تودو خو خیبه لو ان بینها و بینه امدا کاش ما بین د نفس کی ما بین د دغه عمل کی مزل وی لري دا به کله خوښوي یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا په هغه ورځ باندې چې هر څوک خپل عمل نامه مخامخ وویني پوهېږي یوه متعلق شو په چا پورې په مابعد پورې دویمه توجیه دا متعلق دی په قدیر پورې والله على كل شيء قدیر فاعل وزن دی تعلق پورې صحیح دی الله په هر شي باندې قدرت لري په هغه ورځ چې خوب مومي هر یو نفس هغه چې د کړي من خیر د نیکیونه محضرا ښکارا او حاضر درېیم احتمال پکې دا دی چې دا په هغه یحذرکم الله پورې مخکې تېر شو ویحذرکم الله نفسه یری تاسو لره الله د خپل ځان نه خدا چې متعلق شي په هغې پورې نه دی او مضاف پکې محذوفه وایي ويحذركم الله عذاب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا جب لفظ عذاب سره وباسي يري تاسو الله د عذاب دا غیر ازنا چې خوبه مومي كل نفس هر یو نفس ما عملت هغه چې د کړي من خیر د نیکونه محضرا ښکارا او موجود حاضر محضرا حاضر فهغه ورځ چې ورځ د قیامت چې هر سړی چې صحیح کړي دي نیکي هغه مخې ته وګوري وما عملت من سوء او هغه چې کړي وي دې نفس د بدیونه هغه هم ته وګوري محضرا ښکارا په ما تاسو ته پرون ویلي د قرآن کریم کې کله ناکله یو قید ذکر کوي په جالب د معطوف چې معطوف علیه کې پرېږدي کله په جالب معطوف علیه کې ذکر کې معطوف کې پرېږدي دلته مخکې ذکر که معطوف علیه کې معطوف کې پرېښوده یعنې محضرا په هغه کې ته مراد تودو لو ان بینها و بینه غواړي به چې وی په مابین د دې منځ د دې نه پس کې په مابین د دغه عمل کې امدن بعیده مزل لري کاش زما او د دې عمل ترمنځ ډېره لویه مسافه موجوده وي او دا عمل ما په سترګو نه وای لیدلی که یو ځل دا یقین د یو سړي جوړ شي ډېره یقین ورته که هغه بیا خرافات ووایي خو دا خرافات هم د دې وجې نه وایي چې هلته په قیامت یې عقیده جوړه نه ده دا ګړې وړې دا د قصو کتابونه پیدا کړي قرآن په قصو باندې روان کړي قرآن د قصو کتاب خو نه دی قرآن په خپله طریقه غواړي خپل استاد غواړي خپله مطالعه غواړي خپل تفاسیر غواړي قرآن په هغې روانېږي هسې په ټیم د کول باندې قرآن نه اچوېږي ویحذرکم الله نفسه یری تاسو لره الله د ځان نه الله رؤوف مهربان بالعباد په خپل بندګانو باندې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ځینې خلک دعوه کوي د محبت د الله لیکن محبت د الله د هغې نښې شته د هغې علامات شته یو سړی وایي زه د الله نه وېرېږم
حرام خوري، زنا کوي، غلا کوي، ګیره لاندې باندې خړوي، څوک به دا ومني چې دا د الله نه وېرېږي؟ دا به څوک ومني؟ ځکه دا علامات د هیرې نه دي، دا علامات دي د بغاوت، دا د بغي علامات. همدغه رنګ یو سړی دعوه کوي د محبت د الله او هغه د نبي په طریقه د هغه په قدم باندې قدم نه ږدي، د هغه په طریقه باندې ژوند نه تېروي، دې ته محبت نشي ویلی. د محبت ښکاره علامه ده. قل پیغمبره ورته ووایه ان کنتم تحبون الله، که تاسو چې تاسو مینه لرئ د الله سره، فاتبعوني، زما متابعت وکړئ. پیغمبره ته ورته ووایه چې تاسو د الله سره مینه کوئ، نو د الله د مینې نښه دا ده چې زما متابعت وکړئ. یحببکم الله، دا یې په دغه شرط باندې مرتب کړه، حالم چې په دې باندې ترتب پکار و چې ستاسو دا دعوه رښتینې ده. داسې ونه ویله، بلکې ویل الله به سره مینه وکړي. معنا دا ده د پیغمبر په اطاعت باندې صرف دا چې ستا رښتینولي ثابته شي، نه د دې نه بله نعمت در سره کوي، هغه دا ده چې الله سره مینه کوي. دا د رښتینولۍ نه پورته خبره ده. خو زما یقینا تا سره مینه ده، خو په دې مینه باندې څه مرتب دي؟ هغه وخت چې په دې باندې زه څه غواړم هغه مرتب شي، نو دا مینه بیا رښتیا مینه شي او دا مینه د خوند مینه شي. الله رب العزت ورته وایي چې تاسو د نبي اطاعت وکړه، صرف دا نه ده چې تاسو به په دې دعوه کې رښتینی ثابت شئ، بلکې د دې نه یو پورته مقام به درته حاصل شي چې هغه څه دی؟ محبت د الله دی ستاسو سره. دا ستاسو دغه نه ډېره پورته خبره ده. دی وایي ویغفر لکم ذنوبکم، ستاسې ګناهونه به تاسو ته وبخي. والله غفور رحیم، الله بخونکی مهربان. په دې آیات کې الله رب العزت په څو فرق باطله باندې رد وکړ. اولین رد په مشرکین مکه باندې، چې مشرکین مکه وبه ویل ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، من خو د دوی بندګي نه کوو مګر د دې لپاره چې موږ الله ته په مرتبه کې نږدې کړي. دا خو موږ صرف وسیله نیسو الله ته. نو الله په دې باندې رد کوي چې وسیله به وسیله شرعي وي او شرعي وسیله متابعت د نبي دی. چې متابعت د نبي نه وي، دغسې وسایلو دغسې ذرایع الله ته هېڅ اهمیت نه لري. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اتاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. مشرکین تاسو توسل نیسئ، خو توسل په شرعي طریقه باندې ونیسئ. همدارنګ الله رب العزت په هغه بې علمه صوفیانو او په هغه بې علمه شیخانو مکمل رد وکړه چې هغوی وایي د الله د محبت ته د رسېدو دپاره صرف طریقت دی. شریعت باندې سړی الله ته نشي رسېدلی. په څه به رسېږي؟ په طریقت باندې. قرآن ورته ښیي چې د الله مینې ته د رسېدلو دپاره ذریعه اتباع د نبي ده. صرف اتباع د نبي کوئ. سره کېدلی شي چې سړی د الله مینې ته ورسېږي، نور ذرایع الله مینې ته د رسېدو دپاره نشته. نو هغه صوفیان، هغه شیخان، هغه پیران چې لارې خطا کړې ده او په خطا لاره باندې روان دي، باید هغې سوچ پرې وکړي چې الله ته د رسېدو دپاره ذریعه یوازې اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. دارنګې په مبتدعینو باندې مکمل رد راغی.
چې ګورئ که تاسو د الله مینه حاصلول غواړئ نو د الله د مینې حاصلولو لپاره ذریعه هغه عمل دی کول په طریقه د نبي باندې دا نه چې عمل د نبي کوم او طریقه به خپله جوړوم دعا خو د نبي عمل دی خو دا کومه طریقه باندې چې ته کوې دا طریقه پیغمبر کړې وه ثبوت یې وښایه یو ځای کې درته وښایه لا که بخاري راواخله مسلم راواخله ترمذي راواخله ابو داود راواخله په هم پکې وکړه چې کې دا طریقه وه فاتبعوني زما اتباع وکړئ اتباع په فعل کې راځي د هغه فعل وګوره د هغه فعل څنګه همدارنګې په منکرین حدیث باندې رد راغی هغه خلک چې وایي صرف قرآن منم او هغه چې په قرآن کې راغلي دي هغه منم په هغې هم رد راځي که تاسو د الله مینه حاصلول غواړئ د اتباع د نبي وکړئ اتباع د نبي اتباع راځي په عمل کې او عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن کې نشته کوم ځای کې دی حدیثو کې دی قرآن کې خو صرف الله اقیم الصلاة ویلی دی اوس دا به موږ چېرته ګورو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم راواخلو نو دا هغه فرقې باطله وي مشرکین مکه او غیر مکې نه ناکاره پیران بی علم شیخان بی علم صوفیان او دارنګې منکرین حدیث او دارنګې مبتدعین د دې زمانې چې د الله د مینې د حاصلولو لپاره ذریعه صرف یوه ده هغه څه ده اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده تفسیر مدارک وایي حسن زعم اقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الله حسن وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې څه خلکو دعوه کوله د محبت الله فاراد ان يجعل لقولهم تصديقا نو الله غوښتل چې د هغې د قول دپاره تصدیق دا وګرځئ من عمل فمن ادعا محبته وسوئ چا چې دعوه وکړه د محبت الله وخالف سنت نبیه او د نبی د طریقې مخالفت کوي فهو کذاب وکتاب الله یکذب دا انتهایی دروغجن دی د الله کتاب هغه ته څه وایي دروغجن وایي دروغجن او بیا په دې باندې تفسیر مدارک او نور تفاسیرو اشعار را نقل کړي دي تعصي الاله وانت تظهر حبه تعصي الاله وانت تظهر حبه کای مخالفت د الله او د رسول او په خپل باندې اظهار د محبت کوي هذا لعمري في القياس بريء دا خو زما د خپل رب قسم دی په هغه ذات چې ما قسم وي چې چا ما له عمر را کړی دی چې دا په عقل کې ډېره ناشنا خبره ده لو كان حبك صادقا لاطعته که ستا دا مینه واقعا د الله او د رسول سره وی لاطعته تا به د هغې اطاعت کړی دی ان المحب لمن يحب مطیع ځکه دوست د دوست تابعدار وي ته د هغه تابعداري نه کوي او بیا دعوه کوي د محبت وقيل محبة الله معرفته ودوام خشيته ودوام اشتغال القلب به وی محبت د الله سره دا دې علامت سره یو دا چې همیشه په اعمالو کې مصروف د الله رب العزت ذکر کوي همیشه د الله نه په یره کې او الله پیژني
دا کې غټ خبره چې الله پیژني موږ الله نه پیژندل چې دعوی دي چې کوي که یو څوک الله په صحیح معنا باندې وپېژني شپون دی شپون تمام عمر په غره کې ګړې ساتلې دي او صحابه ورته وایي یو ګړه موږ له راکړه چې موږ یې ځان له حلاله هغه وایي دا مال زما نه دی دا د بل چا دی بیا هغه څه خبرېږي که هغه نه خبرېږي الله خو خبر دی که نه دقسې الله پېژندل غواړي الله دغسې پېژندل غواړي او چې خوله دې ورانه خوځېږي خلاف د قرآن او حدیث نه خوځېږي او بیا څه وایي چې زه د الله نه وېرېږم زما د الله څخه مینه ده دا ډېره غلطه خبره ده دویم وقیل هي اتباع النبي في اقواله وافعاله واحواله محبت الله تابعداري ده د نبی په قول فعل عمل کې خبره کې د نبی اتباع په عمل کې د نبی اتباع په عقیده کې د نبی اتباع دا د محبت چې قول فعل عمل د نبی نه خلاف دا محبت نه ده دا خو عداوت او دشمنی ده او چا ویلي دي علامة المحبة ان يكون دائم التفكير د محبت نښه دا ده چې همیشه په سوچ کې پروت وي چې دې خلکو ته به هدایت څنګه میلاو شي د شپې الله ته وایي الله ستا بندګان دي ته پرې ورحمېږې ربه سمې لارې کې راواړې دروازې په همدې سوچ باندې وي چې څنګه مناسبه خبره زما د خولې نه وځي چې هغه د خلکو د هدایت ذریعه وګرځي دا د علامه د محبت او چې ته شپه ورځ په دې سوچ کې چې څنګه خلک د قرآن نه ایثار کړم څنګه خلک په غلطه عقیده باندې راولم څنګه رکاوټونه پیدا کړم څنګه د خلکو نه ذهنونه دا د توحید او د سنت مسلې وباسم یاره قسم په الله دنیا کې به خلکو له دوکه ورکړي لیکن دا چې ورځ د قیامت چې بیا به تا ته پته ولګي چې دا کار تا کوو دا ستا په ګټه او که ستا په تاوان تمامېږي دا به هغه وخت پته لګي اوس سړی رنګ ورکولی شي خو چې د الله مخې ته ودرېږي او زړه کې د یو څه په خوله دې بل څه بیا به ته پته معلومه شي قل اطیعوا الله والرسول دا ګورئ هغه علامه د محبت درته ښیي چې علامه د محبت څه شی ده قل اطیعوا الله ورته ووایه تابعداري وکړئ د الله او د پیغمبر فإن تولوا که دوی مخ وګرځاو فإن الله لا يحب الكافرين الله دغسې کافر سړي نه ساتي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين مسئله هغه تفسیری جواب کا توضیح او تمهید دیکھدی مشت نصارا او د نجران په دې باندې استدلال کاوه چې عیسی علیه السلام وایي انی احیی الموتى زمړي راژوندي کومه دا د خدایتوب نښه ده که و ابرئ الاکمه دا د خدایتوب نښه ده که نو الله رب العزت د هغې تفصیلا جواب ورکوي او په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې دلائل پیش کئی پڑھنبنے ان اللہ اصطفى آدم استفاء صفاوالتوی دخیرنا خالقولتوی او پمانا دا غرکول سرا یقینا اللہ غرکڑے آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او آل ابراہیم علیہ السلام او آل عمران علی العالمین فمخلوق دغ زمانے باندی عمران دو یو هغه عمرانو چې د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام پلارو او یو هغه عمرانو چې د مریم بیبي پلارو او د عیسی علیه السلام نیکه و د دواړو عمرانیانو په منځ کې 1800 کاله فاصله وه 1800 کاله
هغه عمران چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پلار هغه مخکې تېر شوی و. 18 کاله بعد دا بل عمران راغی او د هغه په اولاد کې مریم بیبي راغله. ذریة بعضها من بعض، ذریة په دې نسب کې دوه قوله دي، خو بیا یو قل کې بیا درې قوله دي. یو دا چې حال دی د ماقبل نه، نو په حالیت کې بیا درې اقوال دي. یو لوی جماعت نحویین هغه په دې باندې دی چې دا ذریتان حال دی د آدم او د نوح او د آل د ابراهیم دی ټولو نه پوهېږې. او د ذریه اطلاق په اصل باندې هم کېږي، په اولاد باندې هم کېږي. نو آدم علیه السلام ته ذریه ویل دا صحیح شو. دویم قول دا دی چې دا حال دی د نوحن هغې نه، نو بیا ذریه کې ابراهیم علیه السلام هم راغی او آل عمران هم راغی. او دریم قول دا دی مدارک دې له ترجیح ورکړله چې دا حال دی د آل عمران نه. چا نه حال دی؟ آل عمران نه. لیکن ما ته استادي توجیه هغه یاده ده او هغه ډېره خوندور هم ده. هغه دا چې دا ذریتن خبر دی د کانه دپاره. کانو ذریتن و دا اولاد بعضها من بعض، ځینې پیدا و د ځینې نه. نو کانو چې ضمیر شو هغه اسم شو، ذریتن څه شو؟ خبر شو. خبر د کانه منصوباتو نه. کانو ذریتن و د نسل اولاد ځینې د ځینو نه، معنی پیدا شوي و ځینې د ځینو نه. والله سمیع علیم، الله اورېدونکی دی پوهه ذات. اذ قالت امرأة عمران، هغه وخت چې وویله ښځې د عمران، د هغې نوم حنا بنت فاقوزه او عمران بن ماسان. هغه وخت چې وویله ښځې د عمران، رب یا زما ربه انی نظرتو، یقینا ما منلی دی لکه ستا دپاره ما فی بطني، دا لوی دلیل دی په دې باندې چې عیسی علیه السلام اله نه و. ځکه دی په خېټه کې جوړ شوی دی، او چې په خېټه کې جوړ شي هغه اله نشي کېدلی، هغه اله نشي کېدلی. او بل جلالین لیکلي په عائشہ باندې چې ګورئ اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني، وی دلته د ښځې نسبت وکړه چاته؟ عمران ته. په دې نسبت کې لوی دلیل دی چې دا بله دعوه د یهوده نصاراو چې الها درې دي، الله دی، عیسی علیه السلام دی او مریم بیبي ده. نو مریم بیبي چېرته جوړه شوې وه؟ په خېټه کې. دا دویمه ډله هم غلطه ده. هغه ډله چې وایي چې عیسی علیه السلام دا بعینه الله دی، هغه هم غلطه ده. ځکه عیسی علیه السلام یو نسل کې راغلی دی او الله د چا په نسل کې نه راځي. هغه چې ویله ښځې د عمران، ای زما ربه انی نظرتو، یقینا ما منلی دی لکه ستا دپاره. ګورئ لکه ښه ورته وګورئ، لام د اختصاص دپاره راځي. معنا دا د نظر چې کوئ نو صرف د الله دپاره به کوئ. د مخلوق په نوم باندې نظر کول او نظر منل دا صریح کفر دی. د مخلوق په نوم باندې نظر منل دا کفر دی، کفر قرآن خلاف دی. او د چا قصو پسې مه ګرځئ، قرآن ته وګورئ چې قرآن څه وایي. د چا اعمالو ته مه ګورئ چې پلانکې ملا دی دا کوي. داسې چې د هر چا عمل موږ ځان لپاره سند کړو، بیا د قرآن د رالېږلو مقصد څه و؟ ما ته دا وښایي، دې ته موږ څه ضرورت دی؟ خو بیا خو چې چا څه کولې هغه به سند وي، هغه به دین وي، په هغې به سړی الله ته رسېدلی. یا هر کتاب کې لیکل
دا سند وی. اوس دا خبره تاسو سوچ وکړئ چې آدم علیه السلام هغه چې کله الله رب العزت هغه لیکل پکې وکړ نو هغه دا کتاب یې کېښود د ډکټر یې کېښود د وچېدلو لپاره شیطان دغه پلته ووهه. تاسو فکر وکړئ زما ربه دا هم خبرې دي. انی نظرت لک یقینا ما نظر منلی دی لک خاص تعالی بل چا په نوم باندې نظر حرام دی. حرام دا چې قبرونو ته وړي او په قبرونو یې اچوي او بیا یې خوري د دې نه دا ډېره ښه وه چې د خنزیر غوښې خوړلې وې. د دې نه دا ډېره ښه وه چې بېدلې وینې خوړلې وې. د دې نه دا ډېره غوره وه چې مردارې خوړلې وې. ځکه ما تاسو ته انما حرمه کې ویلي چې دا ترتیب دی د ادنا نه اعلی ته. په ټولو کې د زیات حرام هغه څه دی نظر لغیر الله. انی نظرتو یقینا ما نظر کړی دی ستا دپاره. سوال دا راځي حدیث کې راځي لا نظر فيما لا یملکو. دا نظر د کوم شي چې مالک نه وي په هغې کې نظر صحیح نه دی. نو حنا هغه خو د مریم بیبي مالکه نه وه که نه مور یې وه مالکه نه وه نو څنګه نظر پرې نیسي. صاحب حدیث کې راغلی دی لا نظر فيما لا یملکو چې مالک یې نه وي پردي مال ته دا ما نظر کې وایه که نه خوله به دې ستړې شي او کار پرې نه کېږي. پردی مال ته څنګه دغه کېده. د دې دوه جوابونه دي. دوه لومبنی جواب چې لا نظر فيما لا یملکو دا زمونږ شریعت دی. دا زمونږ د شریعت خبره ده. او دا کوم شریعت و؟ دا مخکینی و. اعتراض ختم. دویمه دلته معنا وقف کول. انی نظرت لک یقینا ما وقف کړی دی ستا د کور د خدمت لپاره او ستا د دین د خدمت لپاره. او دا اوس هم شته دی. یو سړی وایي که مال الله رب العزت دوی راکړه نو زه به پرې سبق ووایم قرآن به پرې زده کړم حدیث به پرې زده کړم عالم به ترې جوړ کړم. دا اوس هم سړی کولی شي. نو هغه چې لا نظر فيما لا یملکو هغه نظر شرعي دی او دا په معنا د وقف کولو باندې دی. معنا دا ده که مال الله رب العزت روغ رمټ بچی راکړه نو زه به په هغې باندې څه کوم حفظ د قرآن کوم. زه به په هغې باندې څه کوم دیني علم به پرې زده کړم. زه به په هغې باندې څه کوم د جومات خدمت ته به یې وقت کړم او د جومات خدمت به کوي. او دا اوس هم شته دی. انی نظرتو یقینا ما وقف کړی دی لکه ستا دپاره ما فی بطني هغه چې زما په خېټه کې دي محررا آزاد کړی شوی د هر کار نه سوا ستا د دین د خدمت نه. د هر کار نه به ازادي بل هېڅ کار به پرې نه کوم. ستا کور ته به یې وقف کړم ستا د کور خدمت به کوي. فتقبل مني ګورې ورته نفس عبادت کول باندې مثلا نه حلیږي. دې ته عبادت په الله باندې قبلول هم دي. خیرات یې وکړه دې ته کښېنه ځان نه ستړی شاته او ورته وژاړه چې الله دا خیرات زما په هغه طریقه باندې نه و چې کوم قرآن او حدیث ښودلی و. ای زما ربه دا رانه په خپل فضل باندې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. مونځ یې وکړه ځان نه هلته ورته کښېنه زاري ورته وکړه چې ربه څنګه چې د مونځ حق و ما نه ونه شو ای الله همداسې رانه قبول کړه. روژه دې ونیوله روژه ماتې وخت کې ورته کښېنه زاري ورته وکړه چې ای زما ربه دا رانه په خپل دربار کې قبول کړي. تلاوت یې وکړه صرف په تلاوت کول باندې مغروب کېږه ما په ترجمو باندې مغروب کېږه ما دې ته الله ته ووایه چې الله اوس رانه قبول کړي. فتقبل مني ابراهیم علیه السلام دقه کول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دیم ورته وایي فتقبل مني او ګورې ورته وسیله ورته پسې شي فتقبل مني زما نه قبوله چې په برکت عمران داسې ویلي دي
معنی قبول کی په برکت زکریا علیہ السلام دسی ویلی معنی قبول کی په حق موسی علیہ السلام دسی ویلی اخو وی فتقبل مني انك انت السميع العليم یقینا تقبلون کی په ذاتی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ده الله خیسته نمونه دی حق نمونه او توسیلک چې الله تقبلون کی معنی قبول کی یا الله ته رحمان ما باندې رحم وکا یا الله ته بخون کې غفار ما ته بخنه وکا یا الله ته بخون کې انک انت الوهاب ما صدا شرع وبخا چل د تخیر او چل چې قران د تخیر غنه کوي او چې دا دی علم د تخیر دا ټول ورته ورځيږي زه دې ته حیران مې چې مخصو کاکا ته په برکت باندې او موسی ته په برکت باندې او د لویزان په برکت باندې او د پلانکی په برکت باندې یلکا دا دومره نمونه ذکر دې په ځای باندې الله نمونه ذکر او حق او تمخه تکا انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها هر کلا چې او دې داو خذ بعمران دی مریم بی بی لرا قالت ویل ربی ازما ربا انی وضعتها انثى یقینا ما وزیدو دا جنای دا جمله خبریه ده خدا د اخبار د پاره نه ده دا جمله خبریه د پاره د حسرت معنا دا ازما چې زړه کې څو هغه څه خول شو ما خدا د بیت الله خدمت توقف کوله او د جماعت خدمت بیت المقدس خدمت توقف کوله او د جماعت خدمت څنګه چالکان کوله چې جنکې نشي کوله هغه باندې بیماریان راځي معذوري نو ربا دا د حسرت او د افسوس په شکل باندې وایي والله اعلم بما وضعت الله خبرو پروان کې دې ګولو وليس الذكر كالانثى ندې نارینه په شان د جنای ندې الک په شان د جنای نو چا خو دې کې قلب کړي دي ځکه هغه وایي اني وضعتها انثى دا قول د چاخي د مریم دی لکه د مریم دی قول چې دا یقینا د قلب دی وليس الانثى كالذكر نه د جنې د الک په شان باندې لیکن دا ډېر کمزور توجیه ده دا قول د الله او دې وجنه ګوره وخت کې راغلی دی معنا دا ده وليس الذكر الذي طلب نو هغه الک چې دی غوښتو كالانثى التي وهبت لها دا هغه جنې په شان چې کوم دې توکل شولا دې چې څنګه الګ غوښته وو هغه الګ دې ورکړې جنې شان تندې دا ورکړې جنې دې پورته مقام لري نو ځل قلب کې راغې انو کې بل تراله سلام الله وليس الذكر الذكر کې الف لام للعهد دي معهود په دې سره هغه الګ چې دې غوښته او الانثى کې مال فلام د عهد د پاره دي هغه جنې چې دې توکل شولا نو هغه دې غوښتل الک د ورکړې جنې شانت نه دي لکه ورکړې جنې هغه ډېر پورته ده ډېر لوړ مقام لري واني سميتها مريم او یقینا مانم کې خود دې لره مریم معنا وعابده او دا عبادت ذریعہ ګرځي د پاره اوعیزو واني سميتها یقینا مانم کې خود دې لره مریم معنا عابده او چې هر کله دا عابده ده عبادت کون کی ده نو انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم یقینا ز پنانه سم د دې پتا او دا اولاد دې د شیطان دلی شوینا انی سميتها لصفاپه ولګدا چې عمران دی وخت منډه زکه د نوم خودو حق د پلار د نوم خودو حق چا دی ادا نوم چا کې خود مور ماره مدار پر چې پلار یې مړو دا پس مرګي پیدا شوی دا یو خبره دیم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر ماشوم چې پیدا کیږي شیطان هغه له ټنګ ور کوي نو هغه ماشوم چې راځي سوا د مریم بیبي او سوا د چانه د عیسی علیه السلام
اوس ذهن کې سوال دا راځي چې د عیسی علیه السلام بچ کېدل د ټونګې نه د شیطان دا خو سړی منلی شي ځکه انی اعیذها بک و ذریتها عیسی علیه السلام پیدا نه و او نه یې د وړاندې نه څه وکړه استعاذه وکړله علم دی ورته لیکن مریم بیبي خو پیدا شوې ده نو چې دا پیدا شوې ده دی په دې استعاذې باندې هغه د ټونګې نه څنګه بچ شوله وایي سوال باندې ورسېدی ځکه دې وخت خدای پیدا شوې ده شیطان په اول پیدایش کې ورته څه کوي ټونګه ورکوي او د دې په باره کې استعاذه مور څه وخت کې وکړه چې کله دا وجود ته راغله نو بیا د دې استعاذې څه مطلب او دغه حدیث مطلب امام علوسی جواب کړی چې وایي دا اعیذو دا د حال او د استقبال دپاره نه بلکې دا استمرار دپاره دی چې استمرار دپاره شي نو ماضي پکې هم راځي نو معنا دا ده چې مخکې ویلي دي لیکن ښه جواب بل دی هغه دا چې ګورئ اسباب دي دوه قسمه یو اسباب شرعي دي او یو اسباب غیر شرعي او ظاهري دي تقدیم د مسبب په اسبابو ظاهري او ناروا دی او تقدیم د مسببات په اسباب شرعي باندې جایز دی ځکه الله رب العزت ته پته ده چې دا به وروسته داسې وایي نو د مخکې نه هغه څه کړله عملي کړله او دا بهترین جواب دی چې مسببات شرعیه په اسباب شرعیو باندې څه کېږي مقدم کېږي دا مقدم کېدی شي دې وجه نه د دې امت په رابطه باندې دوی خو اسم نه وکړی خو د دې امت صفات الله رب العزت په مخکې کتابونو کې خصوصیات یې ولې ټول ذکر کړي دا په دې وجه باندې چې آینده کې دا کارونه دی کول نو هغوی وایي چې یو مسببات او اسباب ظاهري دي مثال په طور باندې بچو راوړل دپاره سبب ظاهري څه دی واده دی خو بچی په واده مخکې کېدی نه شي او یو اسباب دي او مسببات شرعیه دي مسببات شرعیه په اسباب شرعیه باندې څه کېږي مقدم کېږي دې تقدیم څه جایز فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها هغه سوال کړو فتقبل مني الله وی فتقبلها قبول کړه هغه لرا رب داغه بقبول حسن فقبلولو خو سره بقبول حسن معنا دا ده چای دا توجیه کړی دا چې اخلاق خوی او دارنګي خلق او خلق دواړه خو دا د قبول حسن دیم قدی درمیانه او برابرو نه زیاته وا او نه کمه وا دا د قبول حسنه درېمه توجیه چې کوم عام تفاسیر کوي قبول حسنه داو چې دا به په ورځ کې دومره غټېدله لکه بل ماشوم چې په جمعه کې غټېږي او دا به په جمعه کې دومره غټېدل لکه بل ماشوم چې په میاشت کې غټېږي او دا به په میاشت کې دومره غټېدل لکه بل ماشوم چې په کال کې غټېږي درې توجیه شوې څلورمه توجیه قبول حسن معنا دا ده چې په طاعت کې ولګوله او دا بهترینه ترجمه ده فتقبلها ربها بقبول حسن منظور کله الله دې لرا په منظور اولو خوسرا څه معنا په خپل بندګۍ کې ولګوله او په خپل طاعت کې ولګوله د الله د امر د الله د حکم خلاف نه کاو دا د قبول حسن دې ته وایي قبول حسن وانبتها نباتا حسنا او لوی کړه هغې لرا پودیولو ښایسته وسره وکفلها زکریا او ویسپارله هغې لرا زکریا علیه السلام ته وایي دا چې کله بیت المقدس ته راوړله نو عمران په دې نصاراو کې یو خاص مقام درلوده خاص اهمیت یې درلوده کله چې هغې له دا راوړل شول او هغې خبر شو چې دا زمونږ د مشر لور ده نو د هر سړي تمنا دا وه چې دې خدمت ته وکړمه په هغې باندې لانجه شوله د فیصلې دپاره قرعه وکړه خو چونکې
زکریا علیہ السلام باندې د دې ترور واده وا پښتو کې متل سمور رنګا ترور لنګا نو الله رب العزت کله خاتنه واچو د زکریا علیہ السلام را اوخته نو هغه غتواله شلا وکفلها زکریا او قصبر الله دلرا زکریا علیہ السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب کلم چې ورننه وته دیتا زکریا علیہ السلام عبادت خانه تا طلبا چې داخل شو په دې باندې زکریا علیہ السلام عبادت خانه تا محراب نه مراد دا محراب نه دی ښا دا په زمانه د عمر ابن عبد العزيز کې جوړ شوی دی دین وړاندې دې ثبوت نه محراب معنا عبادت خانه د عبادت دی وجزا عندها رزقا بیمند داغه په خاص کې خوراک تفسیر کبیر لیکلی دی وتواتر الروات بان زكريا عليه السلام كان يجد عندها باقيات الشتاء في الصيف وبالعطش کله بمشي په متواتر روایتونو ثابت شوی دا چې کله هم زکریا علیہ السلام د دې خپل ورغه د وړي میوه او ترجمه کې پرتاو د جیو ته وړي کې پرتاو قال یا مریم ویل زکریا علیہ السلام اے مریم ان لك هذا د کوم جن شستا د پارتا ځکه دې زیاته سوا د زکریا علیہ السلام د ورتونه بغیر هیڅ چاته اجازه نه و دروازې د کلاولو د بندولو اختیارات د زکریا علیہ السلام هغه ایران شو زرا غړې نه ما څه شعر اوري نه دي او زار د وړي په وجه نه کې پرتا د یې وړي کې پرتا تاسو کولراو هغه ورته وایي قالت هو من عند الله ویلې دا د الله رضوان دي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا الله خوراک ورکړي چاته چې وغواړي به حسابا خبیب رضی الله عنه باندې او د کافرانو پنجرو کې ناس دي دا وی پاتکړو کې ناس دي